ما به نه خورم. فعلا د لپاره 50 بستره موږ آماده لرو د مریضانو لپاره او 50 بستره ریزرف لرو که چیرې پیښې زیات شي موږ کولی شو تر 100 بسترو پورې دلته مریضان ناروغان موږ بستر کړو او په ټولو کې ووایم چې د زنانه او مردانه سمتونه ټول جدا دي مکمله او په ضمن دې کې چې موږ د کووډ 19 د کورونا ناروغان دلته تداوي کوو امراض ساري هغه ساري امراض چې بل تسارعات کوي هغه هم دلته تداوي کیږي. ګرمي را روانه ده او د کورونا ورځ به ورځ به زیاتېدونکې ده 50 بسترین رخصر دلته جوړ شوی ده موږ غواړو چې دا 100 بستره شي له دې نه هم موږ ته دا خدمات ډیر شي او دا خو زون ده او په دې کې باید د لپاره باید خدمات نور هم ډیر وسیږي ځکه د لپاره قندوز تخار بغلان بدخشان د ټولو ولایتونو نه دلته خلک راځي کورونا د مخنیوي لپاره دا ډیر اقدامات کورونا د مخنیوي لپاره دا ډیر غټ اقدام ده او ډیر کلک اقدام ده باید د لپاره باید اقدام وکړي. وزارت نه مو غوښتنه دا ده چې دا 50 بستریز روغتون د کووډ 19 او د انتاني وارد دا لا تقویه کړي چې لا دا خدمات خطر سره شي. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره